سره په انګلیسي کې درې to be verbs دي. څو to be verbs دي؟ درې، چې یو دی am، یو دی is او یو دی are. چې زه په صنف کې یم I am in the class. چې زه یو استاد یم نو زه یم چې I am a teacher. You are a teacher. تاسو یو ښوونکی یئ. السلام علیکم، زه حکمت الله یم او تاسو ته ښه راغلاست وایم د ټیچر حکمت انګلش یوټیوب چینل ته. په نن کلاس کې به مونږه ډیره یو ضروري او اساسي موضوع باندې خبره کوو چې هغې ته وایي to be verbs او to have verbs. مونږ سره په انګلیسي کې درې to be verbs دي. څو to be verbs دي؟ درې، چې یو دی am، یو دی is او یو دی are. اوس دغه am is are مونږ چیرته استعمالو؟ صحیح ده؟ که تاسو ته یاد شي په تیر ویډیو کې مونږه سبجیکټ پروناونس خبره کړې وه. سبجیکټ پروناونس مونږ سره اووه دانې دي: he she it I you we they. صحیح ده؟ د دغې he she it I you we they سره مونږه am is are استعمالو. صحیح ده؟ ښه، اوس am چې دی دا مونږ د I سره استعمالو، is چې دی دا مونږ د he she it سره استعمالو، او are چې دی دا د you we they سره استعمالو. صحیح ده؟ ښه، اوس د am څه مطلب دی؟ د am مطلب دی یم. د am څه مطلب دی؟ یم. is څه مطلب دی؟ دا یا دی. او د are مطلب دی you یا دی. صحیح ده؟ اوس انګلش کې to be verbs د څه دپاره استعمالیږي؟ to be verbs definition مونږ سره داسې دی to be verbs shows state or existence. to be verbs چې دی مونږ ته حالت او موجودیت راښایي. صحیح ده؟ کله چې مونږ د حالت باره کې خبره کوو، یعنی مطلب زه ډاکټر یم، زه استاد یم، زه شاګرد یم، زه انجینر یم، زه ډرایور یم، ټول حالت دي کنه چې زه په دې حالت کې موجود یم، یا هغه ډاکټر دی، هغه ډاکټره ده، هغه انجینر دی. نو د دې دپاره مونږه to be verbs is am are استعمالو. او یا مونږ موجودیت لکه زه یم چې زه په صنف کې یم، هغه په کور کې دی، مونږ په کلاس کې یو، دې دپاره مونږ څه استعمالو؟ to be verbs. نو راځئ چې مثالونو کې وګورو او نورې هم واضح کړو. اوس لکه زه فور ایگزامپل مو ویل چې د am مطلب دی یم. لکه مثال زه ویم چې زه یو استاد یم، نو زه یم چې I am a teacher. I am a teacher. زه یو استاد یم. صحیح ده؟ یا زه په صنف کې یم، زه یو استاد یم، دا خو مونږ سره حالت شو که نه، یعنی زه یو استاد یم، زما حالت یې بیان کړو. زه یم چې زه په صنف کې یم I am in the class. I am in the class. اوس زه یم په صنف کې. اوس دلته ام زما موجودیت ښودو په صنف کې. صحیح ده؟ اوس مثال زه داسې ویم چې هغه یو ډاکټر دی. he is a doctor. هغه یو ډاکټر دی. ما تاسو ته ویلو چې د is مطلب دی دی یا دا. نو he is a doctor. هغه یو ډاکټر دی. ګوره هلته دغه حالت وښودو، هغه یو ډاکټر دی. او که ته چې he is at home، هغه په کور کې دی، د هغه موجودیت یې وښودو. صحیح ده؟ یا فور ایگزامپل she is a student. هغه یوه شاګرده ده، د هغې حالت یې وښودو. she is a student. هغه یوه شاګرده ده. او که وې she is in the kitchen، هغه په کچن کې ده، نو اوس یې د هغې موجودیت وښودو. هغه چېرته ده؟ په کچن کې. she is in the kitchen. هغه په کچن کې ده. صحیح ده؟ اوس are ته فور ایگزامپل we are students. مونږه شاګردان یو. we are students. مونږه شاګردان یو. they are doctors. هغوی ډاکټران دي. they are doctors. هغوی ډاکټران دي. you are a teacher. تاسو یو ښوونکی یئ. you are girls. تاسو جنکیانې یئ. you are boys. تاسو هلکان یئ. نو ګوره دلته موږ ته مختلف حالتونه وښودو. او که داسې وی we are in the class، موږ په صنف کې یو، زموږ موجودیت یې وښودو. they are at home. هغوی په کور کې دي. they
are at home. هغوی په کور کې دي. اوس د هغوی حالت وښود. صحیح ده؟ ګوره they are at home. هغوی په کور کې دي. صحیح ده؟ نو دلته یې موږ ته موجودیت وښودو. نو to be verbs چې په جمله کې راشي یا به تاسو ته حالت ښیي چې کله مین ورب وي، یا به تاسو ته حالت ښیي یا به تاسو ته موجودیت ښیي. حالت ما تاسو ته ویل چې I am a teacher، زه یو ښوونکی یم، زما حالت شو. I am in the class، زه په صنف کې یم، زما موجودیت. صحیح ده؟ ها دا خو موږ سره ټولې مثبت جملې وي. اوس چې کله تاسو غواړئ چې دا تاسو نیګیټیو ته تبدیلي کړئ، یعنی منفي ته، لکه زه یو معلم یا زه یو ښوونکی یم. I am a teacher، زه یو استاد یم. I am a teacher. که ته وایې چې زه یو استاد نه یم. I am not a teacher. I am not a teacher. زه یو ښوونکی نه یم. نو اسانه خبره دا ده چې کله تاسو غواړئ چې مثبت جمله منفي ته تبدیله کړئ، نو د ام اس آر نه بعد به څه ولګوئ؟ not. ګوره she is a doctor، هغه یوه ډاکټره ده. هغه یوه ډاکټره نه ده. she is not a doctor، هغه یوه ډاکټره نه ده. she is not a doctor، هغه یوه ډاکټره نه ده. it is a pen، دا یو قلم دی. it is a pen، دا یو قلم دی. چې دا یو قلم نه دی. it is not a pen، it is not a pen، دا یو قلم نه دی. we are in the class، مونږ په صنف کې یو. we are in the class، مونږ په صنف کې یو. چې نیګیټیو وي چې مونږ په صنف کې نه یو. we are not in the class، we are not in the class، مونږ په صنف کې نه یو. صحیح ده؟ they are my friends، هغوی زما ملګري دي. they are my friends، هغوی زما ملګري دي. چې وی هغوی زما ملګري نه دي، نیګیټیو وي. they are not my friends، هغوی زما ملګري نه دي. they are not my friends، هغوی زما ملګري نه دي. اسانه خبر چې کله تاسو مثبت جمله وای I am a boy، I am a teacher، she is a teacher، he is a boy، it is a pen، داسې به وایي. چې کله نیګیټیو د ازم آر سره وایي نو اسانه خبره ده د ام اس آر نه بعد به تاسو صرف ناٹ ولګوئ. څه به ولګوئ؟ ناٹ به اضافه کړي، اب خپله نیګیټیو ته منفي ته تبدیله شي. صحیح ده؟ it is a class، دا یو صنف دی. it is a class، چې وی دا یو صنف نه دی. it is نه بعد به څه ولګي؟ not. it is not a class، it is not a class، is نه بعد. we are at home، مونږ په کور کې یو. چې وی مونږ په کور کې نه یو. we are not at home، we are not at home. صحیح شو؟ ها اوس که تاسو د to be verb سره سوال کوئ، لکه سوال کوېسچن کوئ، نو بیا به تاسو څه کوئ؟ بیا به تاسو دغه ام از آر د جملې سر ته راولئ. چېرته به یې راولئ؟ د جملې سر ته. لکه ګوره I am a teacher، زه یو استاد یم. I am a teacher، زه یو استاد یم. چې وی زه یو استاد نه یم. I am not a teacher، I am not a teacher. ګور د ام نه بعد د ناٹ ولګو نو منفي شو، نیګیټیو شو. و چې سوال کې چې آیا زه استاد یم، دا ام به چېرته ویسي؟ د جملې شروع ته، آغاز ته. am I a teacher، am I a teacher، آیا زه استاد یم؟ ګوره سوال دی وکړو. که داسې یو مثال تا سره چې هغه یو ډاکټر دی، نو ته به څه ووایې؟ he is a doctor، he is a doctor. که ته وایې چې هغه ډاکټر نه دی، نو صرف از نه بعد not. he is not a doctor، he is not a doctor، هغه ډاکټر نه دی. که سوال کې نو دا از به شروع ته راولي. از به دیز نه راولي شروع ته. is he a doctor، is he a doctor، آیا هغه ډاکټر دی؟ is he a doctor. صحیح شو؟ از مې شروع ته راوستو. سوال دی وکړو چې آیا هغه ډاکټر دی؟ هغه ډاکټر دی که نه؟ لکه سوال چانه کې. یا مثال داسې وګوره they are my brothers، دوی زما
ورونه دي. they are my هغوی زما ورونه دي. they are my brothers هغوی زما ورونه دي. they are my brothers ګوره they are my brothers او که هغوی زما ورونه نه دي نو are نه بعد به not ولګي. اسان ګوره they are my brothers صرف جمله کې به not د are نه وروسته راولي او بس منفي شو. they are not my brothers they are not my brothers هغوی زما ورونه نه دي. او که چېرته سوال کې نو دا are د دې اولې جملې مثبت جملې نه راواله سټارټ ته راواله. are they my brothers are they my brothers څومره آسان دی. are مې سټارټ ته راوستو are ورپسې مې دی ولګو my brothers مې ورپسې وویلې خبره ختمه. آیا هغه زما ورونه دي؟ هغه زما ورونه دي they are my brothers. هغه زما ورونه نه دي they are not my brothers. آیا هغه زما ورونه دي are they my brothers. صحیح شو؟ دا سوالیه. نو to be verb سره تاسو مثبت جمله هم جوړوئ شئ منفي او سوالیه هم. صحیح ده انشاءالله.